د شپې ناوخته خوراک کول مو په دې 5 خطرناکو ناروغیو اخته کوي. اول، د شپې ناوخته خوراک کول د معدې د سوزش لامل کیږي او د انسان لپاره ډیره دردونکي هم وي او کله د معدې نه خولې ته ترخی یا ترشي اوبه هم راځي. که د شپې ناوخته خوراک څخه ډډه ونشي نو د معدې کارکردګي منعکسه کیږي او هغه ستونزې چې احتمالي وي په جدي ډول بدلیږي. دوهم، د شپې ناوخته خوړل مو د وینې فشار لوړوي په ځانګړي ډول هغه کسانو کې چې د دغې ناروغۍ څخه کړېږي. دریم، هغه کسان چې د شپې ناوخته خوراک کوي د شپې خوب یې آرام نه وي، هغه خواړه یا څښاک چې کافین لري لکه کافي، چای او یا تور چاکلیټ دغه مو بدن ویښ ساتي چې ورسره مو خوب ناارامه وي. څلورم، یو شمېر خلک د شپې لخوا تلویزیون یا لیپټاپ ته د ناستې پر مهال چې د خپلې خوښې سریال یا فلم ګوري د جواري دانې یا پولۍ، بسکټ یا نورو چپسو خوراک کوي. په داسې حال کې چې د شپې لخوا دغه شیان خوړل روغتیا ته زیان رسوي، د دې پر ځای د مڼه یا بله تازه میوه وخوړل شي. پنځم، د شپې لخوا له هر څه وروسته د داسې شیانو خوراک کول چې سریښنا کوي، که هغه وچه میوه وي لکه خرما، ممیز یا بل څه، دا مو غاښونو ته زیان رسوي ځکه چې دا په غاښونو کې نښلي او تر ډیره پاتې کیږي. لومړی باید د شپې ناوخته دغه خواړه ونه خوړل شي، خو که بیا هم وخوړل شي باید غاښونه په کریم او برش پاک پرېمنځل شي او خوله مو په بشپړ ډول په اوبو کنګاله کړل شي. د شپې ناوخته خوراک کول مو وزن زیاتوي او خېټه مو غټوي. په انسانانو کې زیاتره ناروغۍ د زیات وزن له امله پیدا کیږي.